سلام. اوس هم د 11 بجو خبرونه. ولسمشر غني یو ځل بیا ویلي چې په افغانستان کې سوله یوازې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو له لارې راتلی شي. ښاغلي غني په جاپان کې له یوه ټلویزیون سره په مرکه کې د امریکا او طالبان ترمنځ په شویو خبرو کې د افغان حکومت د استازو د نشتون له امله هم ناخوښي ښودلې ده. نوموړي همداره زیاته کړې چې طالبان کولی شي په افغانستان کې د یو سیاسي ګوند په څیر خپلو سیاسي فعالیتونو ته ادامه ورکړي، خو طالبانو تر دې مخکې تل له افغان حکومت سره مخامخ خبرې رد کړي دي. د دې سره سم ولسمشر غني او میرمن یې تېره ورځ د جاپان پلازمینې ټوکیو په صنوبرماڼۍ کې د هغه هېواد د نوي امپراتور ناروهیتو د تاجي کېدنې په مراسمو کې ګډون وکړ. د جاپان نوي امپراتور یوه توره او زیورات چې د هغه هېواد د امپراتورۍ ځواک یې ترلاسه کړل او رسماً یې د هغه هېواد د نوي امپراتور په توګه خپل کار پیل کړ. په دې مراسمو کې له ولسمشر غني سربیره له 180 د زیاتو هېوادونو مشرانو او استازو هم ګډون درلود. په ورته وخت کې ولسمشر غني د کومیټو سیاسي ګوند له مشر ناتسو یاماګوچي سره چې د یاد هېواد د حکومت ائتلافي هم دی وکتل. ښاغلي یاماګوچي په دې کتنه کې ژمنه وکړه چې ګوند یې له افغانستان سره د همکارۍ په موخه د جاپان د حکومت د هر هغه پروګرام سیاسي ملاتړ وکړي چې د افغانستان د ودې لپاره ګټور وي. ښاغلي غني هم د یاد ګوند له مشر څخه له افغانستان سره د همکاریو په موخه د هغه له نیک نیته مننه وکړه او زیاته کړه چې افغانستان د جاپان په ګډون د سیمې او نړۍ له ټولو هېوادونو سره د دوستانه اړیکو او د همکاریو د لا پراختیا غوښتونکی دی. ټاکل شوې په نږدې راتلونکي کې د چین په بیجینګ کې یوه بله بین الافغاني ناسته جوړه شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وایي د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي تېر ماښام په دوحه کې د یادې ډلې له سیاسي مرستیال ملا عبدالغني برادر سره په کتنه کې دوی ته هم په دې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د دوی په وینا دغه ناسته په مسکو او دوحه کې د شویو ناستو لړۍ ده او ټول ګډونوال به په هغې کې په شخصي توګه ګډون کوي او د افغانستان د مسلې د حل د لارو چارو په اړه خپل شخصي نظر وړاندې کړي. د هېواد د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکاریو مرستیال میرویس ناب تېره ورځ له زلمي خلیلزاد سره په بروکسل کې وکتل. د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دې کتنه کې دواړو لورو د افغانستان د سولې بهیر په اړه د سیمې او نړۍ د اجماع لپاره د ګډو همکاریو پر هڅو خبرې کړي دي. ویل کېږي دواړو لورو همداراز د افغانانو په مشرۍ او د سولې بهیر په اړه پر ګډو هڅو ټینګار کړی دی. او 15 کیلوګرامه تریاک د سمنګانو په مرکز کې د پولیسو له لوري کشف او ضبط شول. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند وایي دغه مواد چې په بغلان کې په یو بارونکي موټر کې ځای پر ځای او ټاکل شوي و بلخ ولایت ته ولېږدول شي، خو تر هغې مخکې تېره ورځ د ایبک ښار په حق مزار سیمه کې کشف او ترلاسه شوي دي. د نوموړي په وینا د دغه توکو د لیږد په تړاو 2 کسان هم نیول شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.